قرآن حدیث کې لیکلي وي چې ته به عیسایي نه ویرېږې، ته به ایمایي نه ویرېږې، ته فوجي نه ویرېږې. نو بیا دغو لنګرمانو نه مو ولې ویرېږو؟ بیا څه چل دی چې یو شی قرآن او حدیث کې نشته نو مو تاسو نه ویرېږئ. خو خدای پاک مو ته شعور راکړی دی، سوچ یې راکړی دی، فکر یې راکړی دی، سوچ فکردار یې چې زه پی ټي ایم سره دغه شان د ګلالي سپینګیرو مشرانو سره په تنظیم کې خپل وخت تېرم. چې برتانیا په کیس کې کله زه یولم نو ما ته ایس ایچ او ویلو چې پاکستان کې دوره تکړه چوکي ته اوس خلاص کړي. نو ما ورته ویلو چې هغه خلک په خلاصي چې چا ته انګریزانو نه خلاص کړی وی نو هغه ویلو چې اوس یې په پاته لګېږي. نو دویمه ورځ کې دا د مشران روډونو ته راووتو، زه یې واپس د ډهي خان جیل نه واپس خپل ضلع ته راوړم. ما ورته ویلو چې دا اوس څنګه چل دی، د دغو مشرانو بهادري منې که نه منې؟ ګلونو ځوانانو د خپلو سپینګیرو مشرانو ناتمه او نه لنډو، دا اوس ننګې لري، دا اوس غیرتي لري. د تا زنه ځوانان اوس کسان د خپلو کرکټو کې لګیا دي او خپلو ډبل بیټو کې الماس دي. نو هغه شان د 200 ځوانانو را دغه شان د یو ننګیالی مشر مو دپاره بهتر دی څنګه نن ما سره د تکلیف کې ناست دی. ګلونو ځوانانو خبره راغله د پولیسو حسادار والا، لکه دوی ته اوس دا پتن نشته چې زه پولیس یم که حسادار یم، خو خپل کریډټ دپاره، خپل بېغرتوب دپاره، خپلې دلالیې دپاره دوره پرې راغلو چې خپل ذاتي ګوډي راوستو و دې ځنه یې چاپ چور په بېغرتوب باندې واپس یولو و هېڅ توره یې ونه کړه. هغه حسادارو پولیسو چې کله دو باندې دغه بلیم ولګېده چې ته بیا واپس حسادار شوې، دغه سپینګیري مشران او دغه ځوانان مو ورپره لګیا شو، مو واپس دې ضلع نه دغو ایجنسیانو نه ورپره ضلع نه ورته نیوم. هغه حسادارو پولیس دپاره مو د انګوکو واټ د پېښور پولیس وخله. نن بیا دغو کې دوره شرم نشته دی چې نن دا راځي یو قبایلي روایت یو ته پښتو روایت باندې دا ډازې کي ګزار کي. نه دا یوه خبره ورته کوم، ما ورته بله ورځ ویلو چې منم ایسیچو صاحب ته ډېر مجبور یې، خو ته مجبور دا یې چې د عیسی ایمای والا د صرف تا بېعزتي وکړي و ته په دې باندې نه شرمېږي چې کله د تا پولیس جنازه یخې وي دغه د پی ټي ایم ځوانان دغه مشران د تا په جنازې ودار وي، د تا په جنازې نه عیسی خبره وکړه، نه ایمای وکړه، نه ایسي وکړه، نه ډیسي وکړه. دې دهشتګردو ته سینې مو ونستې، د تا تحفظ دپاره خبره ما وکړه، زه تا دپاره ګولې ته ما ځان نستېرې و ته دوره بېغیرته یې چې ته ما دپاره د افسر بېعزتي ته ځان نه نستې. الله ته وي په دا شان د پولیس باندې. ټولنو ځوانانو خبره اوس راغله کومه مشرانو وکړه، دا د پی ټي ایم خبره نه دی، دا د مشر خبره نه دی، دا د کشر خبره نه دی، دا د پښتو خبره دی، دا د غیرت خبره دی، دا د ننګ خبره دی. ګلونو ځوانانو ډېرو خلکو دا سوچ کول، ډېر ملګري دي د واجې نه راغلي سیاره لیارې کې اوس اورګزو سار نه راځي یا کور مې نه راځي، ډېرې مسلې دي. تاسو ته پاته دی چې مو سید ملک ته مو د فاټا کمي جرګې مشران و د قبایلي لویې جرګې مو سره په پی ټي ایم کې ملګری او غاج ځین ګرفتار کړی. نن ورنډه ورځ مو مازې احتجاج کوو. داسې که تاسو ته پاته وي چې بجاوړ کې شکیر به یې شو، په کورمې کې ورسره عمر به یې ورسره نور ملګري بالا ملګري دو ګرفتار کو. زه خپلو د سپینګیرو مشرانو ته یم چې څنګه مو دپاره اواز اوچات کړو. د پی ټي ایم ملګري نن په تکلیف چیري، پی ټي ایم ملګري نن خبره سدیزه کې مصروف دي، نو دو خپلو ضلعو کې په خپلو ایجنسیو کې د مو کوم ګلالي ځوانان مشران ټینګ دي. نو انشاءالله مو تاسو نه توقع لرم چې دې دپاره تاسو عیني قانوني والیار انشاءالله راوباسو، دا به مو پره راکولاو کو. که نه وي چې د مو ډېر مشران ځوانان دي د واجې نه ریدو مو یلو زیاره د 11 اکتوبر دپاره مو خپل پلان کوم ورپرې نه شوي دی ولې څنګه نه مخکې د مو د دو ګرفتاري اډرونه کړي دي. خو دې په ننګ باندې راغلم، ما ته د مشرانو ور هغه خبره را په زړه شوه چې کله اورګزو کې د انګریز بادشاهي وه بیا چې زو سره مو جنګ چلو کړو، افریدي ځوانان مشران راغلو، نو مو 15,000 قبایل اورګزي افریدي دا شان د وزیر ورکې شهیدان شو، خو انګریز مو وخلو. نو نن چې دې ته کله ریدم نن زه دې توقع باندې دا مشران راغلي دي چې مو انګریز وخلی، نو بیا دغه لنګ باران به انشاءالله تاسو تماشا کوو که صدا دې خاورې نه مو څنګه لږ ورځو کې وباسو. خبره راغله د 11 اکتوبر والا، دا خو مره د هغه پلارن 11 اکتوبر نشي خطا کوي ولې چې دا د خپل په پښتون په خاورې باندې دی. خو انتظار که چې په 11 اکتوبر نه بعد د تا پنجاب نه ونه باسم د اسلام آباد کې د پښتون والا جنډه به انشاءالله لګېږي، نور د د پنجابي والا لنګ به انشاءالله واپس انډیا ته ځي. دا د انډیا بچی انډیا نه راغلی دی، خو د خپل غدار ته یم، د خپل دلال ته یم، د خپل بېغیرته یم چې دغو سپینګیریو نه وشرمېږه، دغو ځوانانو نه وشرمېږه. ته مره د 10,000 روپۍ تنخوا دپاره دوره بېغیرتوب کې 500 کیلو دالو بره دوره بېغیرتوب کې چې په پټ